په ځمکه کې چې کله تودوخه تر 40 سانتي پورې ورسیږي نو موږ ډېره ګرمي احساسوو. خو آیا تاسو پوهېږئ چې په ځمکه کې تر ټولو زیات ګرم څه شی دی؟ کله چې یوه شمعه سوځي په دې د بلیدونکي اور تودوخه تر 1400 سانتي درجې پورې وي. په اورېدو خو دا ډېره زیاته تودوخه ده، خو د لمر منځنۍ طبقه یعنې کور له دې څخه څو چنده زیاته تودوخه لري، 15 میلیونه سانتي درجه حرارت. لیکن دا 15 میلیونه سانتي درجه حرارت د یو سوپرنووا په مقابل کې هیڅ هم نه دی. په فضا کې موجود سوپرنووا د کائناتو یو تر ټولو زیات درجه حرارت لرونکی شی دی چې شاوخوا 3 میلیارد سانتي درجه حرارت لري. لیکن د کمال خبره دا ده چې په ځمکه کې له دې څخه هم زیات د تودوخې درجه حرارت ریکارډ شوی. د سویس په جینوا ښار د سرن په مرکز کې ساینسپوهانو په یوه لویه ساینسي اله لارج هیډرون کولایډر باندې 15.5 ټریلیونه سانتي درجه حرارت ریکارډ کړ چې دا درجه حرارت د لمر د منځنۍ طبقې یعنی کور څخه 3 لکه چنده زیاته تودوخه ده. ساینسپوهانو په اصل کې دلته د بیگ بینګ په څیر د یو حالت رامنځته کولو کوشش کاوه. د بیگ بینګ پیښې د رامنځته کېدو په وخت کې د کائناتو تودوخه 1000 ټریلیونه سانتي اټکل شوې ده. د دې تودوخې د لا پوهېدو لپاره به زه تاسو ته یو مثال درکړم. کله چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان په هیروشیما ښار د لیټل بوی په نوم اتوم بم استعمال شو، د هغې اتوم بم د مرکزي برخې درجه حرارت 3 لکه سانتي درجې وو چې د سترګو په رپ کې 20,000 کسان له منځه ویوړل.